د طالبانو حکومت د ډبر سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، یوازې تعرفه یې لوړه شوې. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ډبر سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې ده. د افغانستان د ډبرو سکاره په رسنۍ او خواله رسنۍ کې د نن سبا تر ټولو ګرمه او بحث پارونکې موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې له 22.8 ډالرو ته لوړه شوې ده. تیره ورځ د طالبان د مالی وزارت د 1 ټن ډبرو سکرو تخمیني بیه له 90 ډالرو 200 ډالرو ته پورته کړه، چې له مخې یې ګمرکي تعرفه چې 13% کېږي له 22.8 ډالرو ته لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یوه غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابینې په یوه ځانګړې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلني ډول 2.2 میلیارډ ډالر سپما کوي.